په پکتیا کې پسرلنی دود. کله چې پسرلی را ورسیږي سړه واوره او یخني ورو ورو خپله یخه لمن ورټوله کړي، نو له ځمکې څخه د ژوند نوې نښې په راڅرګندېدو شي. بوټي سر راپورته کوي، ګلان د خندا کولو هڅه کوي او طبیعت د نوې هیلو پیغام خپروي. د پکتیا ولایت اریوب ولسوالۍ کې د پسرلي له راتګ سره یو ښکلی او زړه راښکونکی دود داسې نمانځل کېده. ماشومانو به چې د پنډې سپرغې یو سپین رنګی ګل وموند، نو په خوشحالۍ به یې دا بوټی او ګل راوشو کول او د کلي کور په کور به ګرځېدل. پر خلکو به یې د پسرلي د راتګ زیری کاوه. کلیوالو ښځو به هم د دې زیري په خوشحالۍ کې میوې او خواږه ورکول. پنډه سپرغه چې دا د اکثره د دې ژمي په منځنۍ برخه کې، یعنې د دلوي د میاشتې په هغه اولو ورځو کې په هغو ځایونو کې رازرغونېدې چې لمر ته به مخامخ وو. هغو ځایو کې به واوره یو څه له منځه تللې وه، په دې ځایو کې به رازرغونې شوې، یا د داسې بوټو لاندې چې هغلته به واوره د هغو لاندې نه وه، نو دغه د دلوي هغه به چې راغله د لمر ته به وشوه، دغه پنډه سپرغه به رازرغونه شوه. دا به بیا د ماشومانو راوشو کولې او کلي ته به یې راوړې او په کورونو به یې ګرځولې. کوم کور ته به چې وروړه هغوی ته به یې ویل چې پنډه سپرغه، نو هغوی به ورته وایي چې خدای دې بختوره کړي. نو خواږه به یې ورکول، پیسې به یې ورکولې، دا به یې بیا ټولولې. دغه ماشومانو به بیا په دې باندې بنډار کوو. مشران به چې په مخه ورغلل هغوی ته به یې ویل پنډه سپرغه، نو هغوی به ورته ویل چې خدای دې بختوره کړي. جوب ته به یې لاس کو، یو 5 ګون او 10 ګون به یې ورکړل. نو دا هغه دود و چې په هغه وخت کې و. د اریوب په ځینو سیمو کې د پسرلي بل ښکلی دود هم و. کله به چې د شونډي بوټي راوټوکېدل، ماشومانو به دا بوټی راوشوکاوه او بیا به یې په هر کور ګرځاوه. دوی به په خوږو اوازونو داسې سندره زمزمه کوله: زرین می در باندې شوندای شوندای وږي پسرلي شوندای، زیړو ګلو لاندې شوندای شوندای، شنه غنم په باندې شوندای شوندای، تورې منځکې بختورې شوندای شوندای، وږي پسرلي شوندای، چې پسرلی شو شونډې وسپړې ګلونه شوندای شوندای، وږي پسرلي شوندای. شوندی یو ښکلی زړه رنګه ګل دی. پیغلې په خپلو زلفو کې ټومبي او ځوانان یې په پګړیو او خولیو کې. د پسرلي له راتګ سره به کلیوال د نوي کال د کارونو پیلولو یا شروع لپاره هم سره راټولېدل. د کلي یو سپین ږیری چې په ښو اخلاقو او دیندارۍ کې به مشهور او لاس به یې برکتي بلل کېده، د به په کرونده کې د کال لومړی پیل کاوه. زما یادېږي زمونږ په کلي کې دا کله چې د نوروز ته څو ورځې پاتې وې، خلکو به په پاڼو پټو کې کار نه کوو. نو که چا به ورته ویل چې دا کار ولې نه کېږي، نو ده به ویل چې لاس نه دی پورې شوی، یعنې خو هغه د کار د پیل اجازه نه ده شوې. د لاس د پورې کولو دپاره به یې په کلي کې یو تقوادار او پرهیزګار او ښه عابد سپین ږیری خوښ کړی و چې دا به لاس پورې کوي، یعنې د کار هغه لومړی پیل شروع به همدغه کوي. نو کله به چې د نوروز ورځ راورسېده، زمونږ د کلي په کرنیزو ځمکو کې دغه کس به چې لا له وړاندې نه د کلیوالو له خوا نه خوښ شوی و چې دا به لاس پورې کوي. د نوروز په ورځ به د ښې سپینې جامې به یې اغوستې وې، سترګې به یې تورې کړې وې، غسل به یې کړی و. نو دغه کلیوال به په یو کروندې کې سره راټول وو، د هغه وخت هغه میوه په اصطلاح هغه د جوارو ګل او ورته شوي غنم دا به هم ځان سره راوړي وو. نو دغه کس به راغلو، دغه به ټوله شپه په نپلو خدای ته تېره کړې وه. نو سهار به راغلو، یا به یوم یو څو چمه واړول او یا به یې د کلبې موټی ونیو، یو څو کرکه به یې تېر کړل. له هغې نه وروسته به دعا وشوه چې د الله پاک حضور ته چې یا الهي پروردګاره
دا کال ښه د غنمو یا د فصلونو ډک کال راولي، د وچکالۍ نه مو وساتي. بیا نو له دې نه وروسته به خلک خپلو کورونو پسې شول، چا به په خپلو پاڼو پټو کې کار کولو، چا به کروندو کې کار کولو، او اکثره په دغه د نوروز په ورځ خو به میلې وي، څوک به میلو ته لاړل، له میلو نه وروسته بیا دا کار کېدو. خو د نوروز په ورځې دغه مسله زموږ په کلي کې ماته یاد ده چې کېده، نو کله چې دغه دود له منځه لاړ، په دې کال سره د خلکو اتفاق راغلی، کله چې دغه دود له منځه لاړ، هغه د کلي اتفاق هم له منځه لاړ. د پوهنتون استاد ښاغلی محمد اسلم دانشمل هم د خپل کلي د سترګو لیدلی حال داسې را سره شریکوي. د غریو په بېلابېلو سیمو کې به د دې د نوروز د لمانځلو هغه بڼې بدلې وي. زموږ په کلي کې خو داسې وو چې د کلي ملا امام هغه به د کلي مسجد خوا سره نږدې ته درمندونو ته رووته، لاسپیکر به ورسره وه، په لاسپیکر کې به یې نعتونه پیل کړل، یا به یې اذکار شروع کړل د لا اله الا الله او الله اکبر، او دې ته ورته اذکار به یې کول، او یا به یې دغه نعتونه ویل. او په دې سره به د کلي ماشومان او ځوانان دا به ټول همدې درمندونو کې راټول شول. ماشومانو او ځوانانو سره به نوي دستمالونه او رختونه وو، هغه به یې هم په جنډو کې جوړ کړي وو. دا به چې ټول راپوره شول، نو بیا به حرکت پیل شو. د کلي شاوخوا چې کوم زیارتونه وو، هغو زیارتونو ته به تلل، همدغه نعتونه به ویل، او ټول کلیوال به په ډله روان وو. او بیا به چې زیارت ته ورسېدل، هغلته به د ځوانانو هغه لوی لوی جنډې چې وې هغه به یې ښکته کړې، او زاړه دستمالونه رختونه به یې ورنه لرې کړل، نوي دستمالونه او رختونه به یې هغه پورې ټک وهل. بیا به په همدې شکل سره له یو زیارت نه بل ته، له بل نه بل ته، تر غرمې پورې به دغه لړۍ روانه وه. غرمه به ټول کلیوال خپلو کورونو ته ستانه شول. د غرمې د ماسپښین د لمانځه نه وروسته به بیا د کلي د مسجد سره خیرات، عمومي خیرات باندې و. د دې خیرات لپاره به 4-5 ورځې د مخه د نوروز نه د کلي ملا امام ورسره څو سپین ږیري او ځوانان دغه به په ګډه په ټول کلي کې د دې لپاره چې د خیرات لپاره مواد راټول کړي، هغه ته به پاوکای وي که نه، یعنې هر چا به 1 پاو، 1 کیلو، 1 کیلو داسې مواد د کور نه ورکول. دغه پاوکای به دوی راټول کړه، او بعضې کسانو به هغوی سره نغدي مرسته کوله، او بعضې به کور کې چې د خیرات لپاره کوم ضروري مواد وو هغه به یې ورکول. دا به ټول راټول شول، په یو ځای کې کېښودلی شول. بیا به د نوروز په ورځ هغه ټول د خیرات لپاره مسجد ته راوړلی شول، او مسجد کې به بیا د خیرات باندې شو. د ماسپښین د لمانځه نه وروسته به بیا کلیوالو، سپین ږیرو، مشرانو، ملا امام دوی به په ګډه ختمانه او دعایا وکړه، او وروسته به د ډوډۍ خوړل شروع شول. په دې سره خوا کې به یو بل کار هم کېده، د ختم د خیرات د شروع او د دعایا سره به یو برکتي، عقیدتي او ښه سړی، سپین ږیری مشر هغه به انتخاب شو. هغه به په ځمکه کې یوې کوله، د خیر او برکت لپاره دعا به کېده، د کال د ښېرازۍ او د سرسبزۍ د ښه حاصلاتو لپاره به دعا وشله. پسرلی د طبیعت د بیا ژوندي کېدو موسم دی. د نوي کال پیل هم له همدې ځایه کېږي. له همدې عمله خلک هڅه کوي چې دا وخت په ښو کارونو، خوښیو او ښو خوړو سره پیل کړي، تر څو ټول کال یې له برکت، خوښۍ او سوکالۍ څخه ډک وي.